دوستانو په نوې ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو خپله آی ډي له هیکرانو څخه وژغورو. یا دوستانو کله چې تاسو آی ډي ته څوک داخلیږي نو دوستانو تاسو به خبرېږئ چې زموږ په آی ډي کې څوک لاسوهنه کړي یا دوستانو یا زموږ آی ډي ته څوک مداخلت کړي، څوک کوشش کوي چې زموږ آی ډي ته داخل شي. نو دوستانو کله چې تاسو آی ډي کې دغه کار وکړئ نو دوستانو ستاسو آی ډي ته نو هیڅ څوک نشي کولی چې ستاسو آی ډي ته داخل شي. نو دوستانو کله چې ستاسو آی ډي ته داخلیږي هم نو دوستانو کله چې ستاسو آی ډي ته یو د موبایل شمیره مو ورکړې وي نو دوستانو هغې ته به یو کنفرمیشن پاسورډ رادرومي. کله دوستانو چې تاسو ته کنفرمیشن پاسورډ راغی هغه دوستانو تاسو د خپل آی ډي ته ورکړئ نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې خپل آی ډي خلاصه کړئ. نو دوستانو هیڅ کله څوک نشي کولی چې ستاسو آی ډي په دې ډول باندې خلاص کړي. کله چې دوستانو تاسو آی ډي باندې خپل سکیورټي ولګوئ یا دوستانو څنګه کولی شو د خپل د فیسبوک آی ډي باندې سکیورټي ولګوو. نو دوستانو ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه دوستانو چې تاسو هم په دې باندې پوه شئ او ویډیو تر پایه راسره وګورئ. دوستان د ویډیو د شروع کېدو د مخکې تاسو چېرته زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان ورسره ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. نو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو لاړ شئ فیسبوک ته. په فیسبوک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په فیسبوک باندې کلیک وکړو نو دغه رقم انټرفیس تاسو ته رادرومي. نو دوستانو تاسو ګورئ دلته په 3 لاینز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته په 3 لاینز باندې کلیک وکړو نو ښکته کې به راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو به راشئ لومړی دلته په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو ته یو دغه رقم انټرفیس رادرومي. نو دوستانو دلته به ښکته کې راشي څلورم اپشن دی سیکیورټي اینډ لاګین. په دې سیکیورټي اینډ لاګین باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته په سیکیورټي اینډ لاګین باندې کلیک وکړو نو دغه رقم انټرفیس تاسو ته رااړوي. نو دوستانو تاسو به راشئ دلته څلورم اپشن دی یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن. نو دوستانو یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن باندې به تاسو کلیک په وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن باندې کلیک وکړو نو دوستانو موږ ته دلته 2 اپشن راکوي. نو دوستانو موږ ته دلته وایي چې تاسو ته کال کیږي چې تاسو موبایل آی ډي څوک خلاصوي. نو دوستانو موږ وایو چې نه کال دې موږ ته نه کیږي، زنګ دې موږ ته نه وهل کیږي، نو ټیکسټ میسیج دی یعنی موږ ته د میسیج کول کیږي. هغه کوډ به تاسو ته رالیږل کیږي چې کله تاسو کوډ ورته ونه ښایئ نو دوستانو هیڅ کله نشي کولی دی چې ستاسو په آی ډي خلاصه کړي. نو دوستانو ټیکسټ میسیج باندې به دلته کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې ټیکسټ میسیج باندې کلیک وکړو نو کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو ګورئ دلته موبایل نمبر. په دې موبایل نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو زه دوستانو نمبر ورکوم چې تاسو نمبر ورکړئ نو دوستانو تاسو ته به دغه ته یو ویریفیکیشن کوډ رادرومي. تاسو چې هغه چاته ورونه ښایئ نو هیڅ کله نشي کولی چې دغه آی ډي خلاصه کړي. نو دوستانو تاسو به راشئ دلته کله مو چې موبایل نمبر ورکړو نو ښکته کې تاسو ګورئ کنفرم. په دې کنفرم باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو دغه دی انټر 6 ډیجټ کوډ. نو دوستانو تاسو ته یو دغه 6 حروفه کوډ رادرومي نو تاسو به هغه ورکړئ. نو دوستانو دغه دی ماته کوډ راغی زه دغه ورکوم بیا یې کنټینیو کوم. کله مو دوستانو چې دلته کنټینیو کړو نو دوستانو تاسو ته یو دغه رقم بل انټرفیس هم رااړوي. نو دوستان دغه دی زموږ په آی ډي باندې سکیورټي ولګوله نو هیڅ کله اوس نشي کولی چې دا زموږ آی ډي خلاصه کړي. دوستانو تاسو خپل هر ملګري ته پاسورډ ورکوئ، نمبر هم ورکوئ د دې آی ډي نو هیڅ کله به نشي کولی چې ستاسو آی ډي د پاسورډ له لارې هم په خپل موبایل کې خلاصه کړي. نو دوستانو راپشئ دلته په دې ډن باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته په دې ډن باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو سکیورټي ولګېدله. نو دوستانو که تاسو چېرته غواړئ چې بیا یې آن کړئ هغه آف یې کړئ هیڅ کله نه غواړئ چې دا سکیورټي د نه په لګېږي موږ ته دا پاسورډ نه رادرومي نو دوستانو تاسو به صرف د ټرن آف باندې به کلیک وکړئ. کله هم دوستانو چې په دې ټرن آف باندې کلیک وکړو نو ستاسو آی ډي هر څوک کولی شي چې خلاصه یې کړي.
نو دوستانو دغه وه زموږ نننی ویډیو. دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو بیا هم هیله کوم که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي وئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټي نښان سره ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کیږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي.